السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په روژه کې د خپلې ښځې سره د بازۍ کولو یعنې ساعت تېرولو، لاس وروړلو او مچولو په وخت کې که د انسان څخه یو څه اوبه ووځي، په دې سره روژه ماتیږي او که نه. مطلب دا چې په روژه کې ښځې ته لاس وروړل او مچول یې جایز دي او که نه. او همدا رقم که د بولو کولو وروسته د انسان څخه د بولو څخه ماسې وه، نور یو څه څاڅکي وڅڅېږي، نو په دې سره روژې ته نقصان رسیږي او که نه. الجواب حامدا و مصلیا و مسلما، دا پورتني کارونه جائز دي، مګر ځوان انسان به په روژه کې داسې کار نه کوي چې پر ده باندې دا بیره وي چې دی په جما کولو کې واقع سي. مطلب دا چې فقط په مچولو او لاس وروړلو سره روژه نه ماتیږي. البته که ښځې ته د لاس وروړلو او مچولو په صورت کې د دغه کس انزال وسو، نو روژه یې ماته ده، قضا پر واجب ده، خو کفاره نه پر لازمیږي. او بله خبره دا ده چې که د یو بدني کمزوري په وجه د بولو وروسته د انسان څخه یو څو څاڅکي وڅڅېږي، په دې سره روژه نه ماتیږي. په قاضي خان کې لیکي: ولا بأس للصائم أن يقبل أو يباشر إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك ولا يفسد صومه. وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه يفسد صومه. ولنا ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وتكره القبلة والمباشرة إن لم يأمن على نفسه ما سوى ذلك. فتاوی قاضي خان على هامش هندية، اول جلد 305 مخ. او دا مسئله په فتاوی هندیه اول جلد 204 مخ کې، په هدایه اول جلد 199 مخ کې، په البحر رایق دویم جلد 406 مخ کې، په فتاوی حقانیه 4 جلد 165 مخ کې، په فتاوی دارالعلوم دیوبند 6 جلد 218 مخ کې، او همداسې په احسن الفتاوا 4 جلد 415 مخ کې هم همدا رقم ذکر شوی ده. والله اعلم وعلمه اتم.